د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري ښار کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ روانه ده. نن چهارشنبه د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري د شیخ زاهد جامع جومات کې د سلګونو میوه لرونکو نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل سول. د لښکرګاه ښاروالۍ ویان محمد طاهر ابشار رسنیو ته وویل د ښار او شیخ زاهد جامع د ښکلا په پارک د جامع کې شاوخوا 1500 د خرما نیالګی ایږدو ترڅو د چاپیریال په پاکولو او بڼې کې ښایست راولي. اروزګان کې کروندګر د وچکالۍ او د اوبو د نشتون څخه سر ټکوي. دوی وایي د دغه ولایت نږدې د ټولو خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالدارۍ ولاړ دی او په خبره یې که ورښتونه ونه سي لوږه به ډیره او خلک به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په خپل یوه تازه راپور کې وایي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2021 میلادي کال په لومړیو کې له 18.4 میلیونه تنو په 2022 میلادي کال کې د 24.4 میلیونه تنو او اوس 28.3 میلیونه وګړو ته رسیږي. د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې د موټر چپه کېدو له امله 10 تنه مړه سوي. د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 10 تنه مړه سوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویان عبدالمتین صافی نن رسنیو ته وویل دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وسوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګر یې نږدې کان ته انتقالول د چایاب ولسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړکه واوښت او چپه سو. صافي زیاته کړه په دې پیښه کې 10 تنه کارګر مړه او 8 تنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لیږدول سوي دي. د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت په تیرو 2 ورځو کې له ایران څخه د نږدې 15,000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت نن چهارشنبه ویلي چې دغه افغان کډوال چې شمیر یې 4,986 ته رسیږي د روانې کب میاشتې پر 22 او 23 نیټه په هرات کې د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. په بیان کې ویل سوي چې له ایران څخه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې په وینا یو شمیر کسان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ته معرفي کړي دي. ویل کېږي چې له دغه افغان کډوالو څخه زیات شمیر په زور له ایران څخه افغانستان ته شړل سوي دي. په پاکستان کې د عمران خان پلویانو او پولیسو ترمنځ شخړه سوې. د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان پولیسو په لاهور ښار کې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د کور مخې ته د هغه له پلویانو سره نښته کړې. دغه شخړه هغه وخت رامنځته سوې چې پولیسو د عمران خان د نیولو هڅه کوله. د پاکستان چارواکو په وینا په دې نښته کې 12 پولیس او د عمران خان لږ تر لږه 15 پلویان ټپیان سوي دي.